السلام علیکم دوستانو، تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ښه به یې. دا چې د اوړي موسم دی، هوا ډیره ګرمه ده او ستاسې بدن مایعاتو ته اړتیا لري، نو که غواړئ چې بدن مایعات مو پوره وي، کولی شئ دغه ریسیپي په کور کې جوړه کړئ او د ځان ترڅنګ ماشومانو ته هم ورکوئ. د دې دپاره به یو څو دانې د ویلنی یا نعنا پاڼی، 2 دانې مالټی، 2 دانې لیمو او نیمه دانه بادرنګ ته اړتیا لرئ. اول به بادرنګ واخلئ او نازک نازک میده به یې کړئ. دې ته اړتیا نشته چې پوستکی ترې لرې کړئ. ورپسې به یوه دانه لیمو هم په هماغه شکل میده میده کړئ. یوه به ترې وساتئ چې بیا وروسته مو پکارېږي. بیا به یوه دانه مالټه هم میده کړئ. دې نه به هم یوه دانه وساتئ چې بیا مو وروسته پکارېږي. که تاسو غواړئ چې وزن کم کړئ، نو هم کولی شئ د ریسیپي نه کار واخلئ، ځکه چې دا د بدن وزن کمولو کې هم مرسته کوي. دا هر څه مو چې ښه میده میده کړل، بیا به وینلی یا نعنا هم پاک ومینځئ او په دغه شکل به یې پاڼې د ډنډې نه بیل کړئ. دا هر څه مو چې ښه میده او پاک کړل، بیا به یو مشقاب کې کیږدئ او څنګ ته به یې کیږدئ. اوس به نو هغه یو لیمو او یو دانه مالټه مو چې ساتلې وه، اوس به یې منځ کې 2 ټوټه کړئ او بیا به یې په وار وار وزبیښئ تر څو اوبه ترې وځي. اول به د یو دانه مالټې اوبه په دغه شکل وزبیښئ. بیا به د یو دانه لیمو اوبه هم په هماغه شکل چې د مالټې اوبه مو وزبیښلې وو هماغسې وزبیښئ. بیا به یو غټ جګ یا لوښی واخلئ. دا جګ چې زه کاروم دا تقریبا 2 لیټره اوبه وړي. دې کې به اول ویلنی واچوئ، ورپسې به لیمو پکې ور اضافه کړئ. بیا به مالټه هم پکې واچوئ. مالټه مو چې واچوله، بیا به ورپسې بادرنګ مو چې ماته کړی وه هغه به هم پکې ور اضافه کړئ. ورپسې به د مالټې او لیمو اوبه به هم پکې واچوئ. دا هر څه مو چې واچول، بیا به د خپلې خوښې په اندازه واوړه به هم پکې واچوئ او په آخر کې به 1.5 لیټر اوبه به هم پکې واچوئ او بیا به یوې قاشقې سره ښه سره ګډ کړئ. دا هر څه مو چې ښه سره ګډ کړل، بیا به د جګ سر بند کړئ او 1 ساعت دپاره به یې پرېږدئ چې اوبه د ګډ شوو موادو خوند راکش کړي. 1 ساعت چې کله تیر شو، نو کولی شئ ګیلاس ترې ډکې او نوشیجانې کړئ. دوستانو، دا به د نن ورځې ریسیپي. هیله ده چې خوښه شوې به مو وي او د اوړي په دا ګرم موسم کې د بدن مایعاتو پوره کولو دپاره تاسې کولی شئ دا جوس هره ورځ جوړ کړئ او نوشیجانې کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، نو هیله ده لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.